بسم الله الرحمن الرحیم رونو زمونږ د چینل مقصد دا دی چې ګران سیزونه په اسانه پښتو کې تاسو ته وړاندې کو بجټ هم داسې یو سیز دی ګرانې خبرې لري نو ډېرې دننه خبرې چې دا بجټ اصل کې د څه شی او څنګه جوړیږي او د پاکستان بجټ د نوري دنیا بجټ کې څه فرق دی نو بجټ اول څه ته وایي نو بجټ ګورئ د راتلونکي کال لپاره پوره اندازه لګول دي چې لکه په دې پوره کال کې به راتلونکي کال کې به موږ ته آمدن دومره راځي د دې ځایونو نه راځي او بیا به موږ دا په دې ځایونو کې خرج کوو نو لکه د پوره کال د آمدن او د اخراجاتو د ګټې او د خرڅو هغه اندازه لګول چې دی نه دا بجټ دی نو اوس د پاکستان بجټ او د نوري دنیا بجټ کې څه فرق دی نو دا ډومبه شارټ ویډیو دی باره کې دا نو ډومبه فرق دار چې وای نور دنیا کې هغه چې کوم دی نه اول د دې اندازه ولګي چې موږ ته به دومره آمدن راځي او د دې ځای نه به راځي نو هغه د آمدن اندازه چې ولګي نه دغه نه پس بیا وایي چې اوس دا دوره پیسې موږ سره راشي دا دوره به موږ دې ځای خرج کوو دوره به دې ځای خرج کوو دوره به دې ځای خرج کوو پاکستان کې داسې نه ده بلکې پاکستان کې وای دی اول اخراجات چې کوم دی نو دغه اندازې ولګي د آمدن اندازه راغی نه بعد لګي نو بیا وایي چې دوره به د ټیکس نشي دوره به نان ټیکس ریوینو شو دوره به بیا قرضې راواخلو نو یو خو پکې دا فرق دی او دا غلط کار دی دویم چې کوم دی نه دا فرق دی چې پاکستان کې خو بجټ فیچ شي په دې کې ډېرې خبرې داسې اعلانونه وشي خو په هغې باندې عمل درآمد څوک کوي لکه مثال په تور باندې چې کوم دی نه په تیر بجټ کې 15,500 لکه 15,000 کم از کم تنخواه مقرر شوې وه اوس 10,000 مقرر شوه نو 15,000 چې تیر بجټ کې مقرر شوی و نو په پاکستان کې خو دا هغې نه بعد هم چې کوم دی د دنیا خلک داسې دي په لکونو باندې خلک داسې دي چې هغوی د 15,000 نه کمه تنخواه اخسته نو حکومت له بیا پکار دي چې کوم اعلان وکړي چې په هغې خو عمل درآمد وشي که نه درېیمه دا خبره ده نورو ملکونو کې چې بجټ یو پیرې ته پیش شي نو بس پیش شي او هغه بجټ باندې به بیا ټول کال چې کوم دی نه هغه شان عمل درآمد کیږي پاکستان کې داسې نه بلکې پاکستان کې بجټ پیش شي چې 3-4 میاشتې تېرې شي یو مینی بجټ راشي چې بیا یو 2 میاشتې تېرې شي بیا یو مینی بجټ راشي دی په بجټ کې صحیح یا د آمدنه یا د اخراجاتو هغه تخمینی چې لګولي اندازې لګولي هغه غلط خیږي نو د هغې د خپل هغې نااهلۍ د پټولو لپاره به یو بل بجټ پیش کړي مینی بجټ نو یا به ټیکسونه سیوا کړي کشر یو ورسره فرق دار چې زمونږ د پاکستان بجټ چې کوم دی چې کوم آمدن راغون شي هغې کې خو یو 3 حصه صرف او صرف زمونږ د قرضو او رسود په ادایګۍ کې ځي نو نورو ملکونو کې چې کوم ښه ملکونه دي په خپلو خپلو ولاړ دي هغوی خو چې کوم دی خپل بجټ د هغې خو د بجټ ډېره کمه حصه په قرضو او په سودونو کې خرج کېږي نو زمونږ دا یو موږ ته غټه مساله ده چې دا قرضې زمونږ د بجټ 3 حصه وخوري دغه شان چې کوم دی نو بله پکې یو خبره داره چې زمونږ دفاعي اخراجات لکه اوس کوم ملکونه چې کوم دی چې هلته کې امن دی او هغوی پوهه حاصله کړې ده چې ډیفنس چې کوم دی نو وروستو دی بلکې د هغې نه مخکې اکانومي ده تعلیم دی صحت دی هلته خو په ډیفنس باندې کمه خرچه ده پاکستان کې په ډیفنس باندې چې کوم 18% 23% د دې په منځ کې چې کوم دی نه د بجټ د ډیفنس لپاره ځي د دفاع لپاره ځي نو د اوس څوک وایي چې موږ خو ویږي چې دا 70% دی نه 70% دا خبرې تلې راغلي دي خو دا بیا هم ډېر زیات دی د دې تاسو د دین اندازه ولګوئ چې زمونږ په ملک کې چې کوم دی نه دا هم زمونږ د ترقي یافتو ملکونو یو فرق دی چې زمونږ په ملک کې په صحت او په تعلیم باندې ډېره کمه خرچه ده هلته کې هغوی صحت او تعلیم لومبې کړی نو زمونږ په ملک کې په صحت او په تعلیم په دواړو باندې په شریکه باندې د 3% نه کم خرج کیږي نو چې کوم ملک کې په صحت او په تعلیم باندې د 3% نه کم خرج کیږي نو هلته په دفاع باندې 16% خرج کول 18% خرج کول 20% خرج کول خامخا چې کوم دی نه دا یو غلطه خبره ده بل زمونږ او هغه ترقي یافتو ملکونو بجټ کې دا فرق دی چې پاکستان کې ټیکس چې کوم راغونډېږي نه د دې شرح ډېره زیاته کمه ده لکه وایي د پاکستان د اکانومي د پاکستان د جي ډي پي دا ټیکس ټو جي ډي پي شرح چې دا صرف او صرف 11% ده نو 10% ولا 12% مینس کې چې کوم دی نو څو حکومتونو شو چې زی راځي نو 10-12% چې کوم دی چې کوم دی نو موږ ته د ټیکس ریوینو راجمع کېږي نه هغه ملک به چې کوم دی څه وچلېږي هغه به خود قرضې راخلي نو یو خو پکې دا خبره ده بله پکې دا مسله ده چې ټیکس کم دی نه هغه هم انډایرکټ ټیکس دی په عوامو باندې بوج اچولی دی انډایرکټ ټیکس عوام باندې بوج دی د جي ایس ټي چې دی او دا نو دې باندې بله یو ویډیو کوو بیا به تاسو پوه شئ چې پاکستان کې ټیکس نظام څنګه دی ملکونو کې پوهه خلکو هغوی پوهه قانونو داسې کار کړی دی چې هغوی ټیکس لګولی دی نه مالدارو باندې لګولی دی او عام پبلک باندې چې کوم دی نه د هغوی بوج کوشش چې کړی دی چې ډېر کم کړي بل ویډیو کې انشاءالله چې کوم دی نه پاکستان چې ریوینو راغونډېږي د کوم ځای نه بیا چې کوم دی نه د هغې خرچ کم ځای کې کېږي دې باره کې به خبره کوو